السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انشاءالله نن به سوره اعراف اخری آیت نمبر 200 یعنی 206 بوایو. الحمدلله چې سوره اعراف بنن ختم شي. الله تعالی دې د سوره اعراف باندې موږ ته پوهه او چې څومره احکامات پکې الله تعالی دې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي. الله دې موږ په دې قرآن کریم باندې پوهی کړي. الله تعالی دې موږ ته آسان کړي. الله دې موږ شرح صدر نصیب کړي. آمین ثم آمین. دین ورستنی آیت کې الله تعالی حکم وکړو چې تاسو ذکر کوئ د الله په یری سره او په عاجزي سره او په پټه باندې او تیزی چغې مه وهئ. سحر او ماښام یې کوئ. غافلانو نه مه جوړېږئ. اوس الله تعالی د ذاکرانو د ذکر کوونکو ذکر کوي چې ملائک دي چې که تاسو زما عبادت نه کوئ نو الله تعالی ستاسو عبادت ته محتاج نه دی. زرګونه نه دي، کروڑونه نه دي، اربونه نه دي، بلکې لا تعداد د الله ملائک دي او دومره لا تعداد دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مفهوم داسې دی چې د اسمان باندې څومره ملائک دي د اسمان د ډېر دروندوالي نه داسې اواز کوي لکه یو شي باندې چې هغه ډېر شي او لایقه ده چې اواز وکړي ځکه چې دومره ډېر ملائک دي ورباندې. او یو بل حدیث مفهوم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله تعالی د عرش نه په یو وخت کې 90,000 ملائک طواف کوي او دوی ته په زندگی کې بیا موقع نه ملاویږي د طواف. نو تا عبادت کوو کې نو چلبو شي او کوونه کې نو چلبو شي. بل الله تعالی د عبادت محتاج نه دی. الله لایق د عبادت دی. نو الله فرمایي چې ان الذين بشکا کسان عند ربک چې ستا رب سره دي لا یستکبرون لوی نه کوي، تکبر نه کوي عن عبادته د الله تعالی د بندګۍ نه، د الله تعالی الله ته د عاجزۍ نه. ويسبحونه او پاکی بیانوي. سبحان الله وایي، سبحان الله وبحمده وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وارې د یو سړي د مال پریشانی عرض وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ته سحر د سنتو نه بعد او د فرض نه مخکې د فرشتو تسبیحات وایه. نو هغه سوال وکړو چې یا رسول الله د فرشتو تسبیحات څه دي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې سبحان الله وبحمده دا د فرشتو تسبیحات دي. بیا دي کې مختلف الفاظ دي. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم، سبحان الله وبحمده، استغفر الله واتوب الیه، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم وبحمده، استغفر الله. بهرحال مین پکې سبحان الله وبحمده. همدغه رنګې نور اذکار هم دي د ملایکو چې هغه دعاګانې هم کوي د مسلمانانو ته او د الله تعالی ذکر او اذکار هم کوي او سجدې هم کوي. بیا الله فرمایي چې ویسبحونه او پاکي بیانوي وله یسجدون او الله ته سجدې کوي. دلته بیا سجده د موږ تاسو دپاره هم رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله د سجدې آیت ولوستو نو سجده به وکړله او صحابه کرامو به هم سجده کوله. عمر رضی الله عنه فرمایي چې کله به موږ دومره زیات وو چې د سجدې ته به لاندې ځای نه میلاوېدو، یو بل باندې به سرونه کېښودل، زیات به ډېر وو کسان. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده کړې ده نو سجده کول پکار دي. دا پکې مه کوئ چې دا فرض دی، واجب دی، سنت دی، مستحب دی. نه چې یو کار رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی پکار دی چې وی کی. دویمه په دې کې د خوشحالي خبره دا ده چې کله انسان تلاوت وکړي او د تلاوت سجده راشي او د سجده وکړي نو شیطان په ژړا شي او بیا ووایي چې ما ته سجدې حکم وشو نو ما انکار وکړو نو زه د اور وله شوم. او انسان ته چې سجدې حکم وشو نو د سجده وکړله نو د جنت ولا وګرځېدو. نو دې وجې نه دلته کې سجده کول یو قسم د خپله سجده د فرشتو سجدې سره یو ځای کېدل دي او دغه سجده ده چې الله ته د نزدېکت باعث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان ټولو نه نږدې وخت چې کم دی الله تعالی سره د قربت هغه په سجدې کې دی. نو تاسو په سجدې کې ډېرې دعاګانې غواړئ ځکه چې دا د الله تعالی سره ډېر د نږدېوالي وخت دی. الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې موږ د الله سجدې وکړو، په مانځه کې وکړو، همداسې وکړو، تلاوت کې وکړو او الله تعالی دې موږ متکبرونو نه وګرځوي. آمین. ان الذين بشکا کسان عند ربک چې ستا رب سره دي
لا ملائک مراد دي، لا یستکبرون لوی نه کوي، او عام انسانان هم ترنه مراد دي، عن عبادته د هغه د بندګۍ نه، ویسبحونه او پاکي بیانوي د هغه دپاره، وله یسجدون او هغه لره سجدې کوي.